ولکه وچوړله لرو زموږ ملا دې کسان چې غرمه راغلی ورور له کډه کوو ما ورمور یې له کومه دا درکړو کډه به خامخا کوې مجبور یې خامخا نه خواږه شته نه ترخه شته نه شی شته چې موږ یې تا ته درکړو یا تا په وچه که وخواره که السلام علیکم زه فضل الرحمن دا ټیم د توبې کاکړۍ یو کلي ته راغلی یم د کلي نوم څه شیخان کم یونین کونسل دغه کلي ته راغلی یم په د سیلاب له وجې دا درې ډیمونه په دغه کلي باندې رامات سوي وو له 26 اګست په ورځ باندې د هغه له وجې دا باغونه یې ټوله ویوړلو مځکې یې ټولې ویوړلې او د دا خوارانو دا کورو ته یې ډېر نقصانونه ور ورسولو دلې د ټرانسپورټ یوه ذریعه نسته لارې ټولې بندې دي دوی خواران اوس پر ځانو باندې اریان دي په کور کې نه وړه شته نه خواږه شته نه ترخه شته په کور کې ټوله مریضان دي دوی اوس پر ځان باندې اریان دي چې دوی د خپل مریضان د هسپتاله پورې څنګه ورسوي ټوله لاره سره خرابه ده موږ خپله راکللو تقریبا 15 شپږ ګنټې د دازګې پورې ولګېدلې موږ دغه حالات ځایونه مو ونړېدل د بل په کومرو کوسم پراته وي خپلې ځایونه مو پرېښي دي رسمن خلک وي په دنیا کې شی نه لرو ورکه دوې لرو زه د خلاصو مدران هر څه مو بویو هغه به غریبي ده دا مې کیسه ده ولاکه دونه چې دا په جوړ کړو که دونګې لرو چې سبا وخورو په جیب کې مې دا زر پیسې سهار به په ټاټې په راوړم نو لارې خو هم بندې دي نو دلته به یو ځای پر دا دوکانو وګرځم بل شی نشته پر دنیا باندې خپل نه لاړه ګوره ما نیمه کیلې مې راوړه بل یو شی نشته په کور کې ولاکه نه دال ته غوښه خو مړ شو راغو بس دلګې نه دا چیرې ده واته سره دا منډه ولاګم سره ادا خاطر کار څوک د دې څخه مرسته کول غواړي که ګورنمنټ وي که د نور فاونډیشن خلک یا مخیر خلک یې هغه دي خپل امانت دوی له دې خپله راورسوي د دا علاقې بلکې د پښتنو د سیمې هر مشر چې دی هغه چې شعر میلاو شي پرېږدي یې نه ټول غله دي خپل امانت په خپل لاس دی له راورسوي مهرباني